د جمعې په باره کې موږ 3 جمعې بحث کړی ده چې د جمعې آداب هم زده سي او د جمعې سنت اعمال هم زده سي او د جمعې په ورځ باندې راتګ هم زده سي او د جمعې په ورځ باندې په مسجد کې کېناستل هم زده سي او د جمعې په ثواب باندې خبر سو چې جمعې ته راتګ په دې کې څونه ثواب ده، الله تعالی له سړي څونه خوشحاله کیږي، الله په دې راتګ څونه رضا کیږي. خو په مابین کې 2 جمعې غیر حاضري سوې ده د څو موانعو په نسبت باندې. یو جمعه کې خو بیماري و، زه بیماره وم، د جمعې لمانځه دپاره نه سوی حاضرېدلی، خو الله پاک صحت راکو. الله تعالی دې د خپل دین د خدمت دپاره د همیشه دپاره ټولو مسلمانانو ته ښه صحت نصیب وګرځوي. یو جمعه کې بیا یو جلسه وه د چا، نو هغه ډېره لرې وله دې ځای کې چې بېرته زه نه سوی حاضرېدلی د جمعې لمانځه ته. الحمدلله هلته هم دینی خدمتو جلسه وه د فاضلانو او د ډېرو نیکانو اولیاء کرامو ملاقات په هغه جلسه کې وسو او ډېر نیکان اولیاء بزرگان په جلسه کې الحمدلله مو ولیدل، ملاقاتونه مو ورسره وسو، دعا یې ځینې وغوښتلې، د ټول امت دپاره هم ځینې وغوښتلې، د خپلو شناخته خیلو شاګردانو دپاره ټولو دپاره هم دعاګانې وغوښتلې، دعاګانې مو وکړې. بل څه انسان ته په زندګۍ کې فخم نه ورځي. دینی خدمت، په دینی خدمت باندې ځان ساتل، د الله تعالی د دین خدمت کول او د الله تعالی په دین باندې چې څونه ترقي کوي سړی خوشحاله کیږي، دا شیان موږ ته ګټه کوي. د الله تعالی د عبادت طرف پیژندل، د الله تعالی په عبادت باندې ځان فو کول. او الحمدلله دا معنا نه ده چې خالی علما دینی خدمت کوي. موږ تاسې ټول امت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دینی خدمت کې سره شریک یو، ټول دینی خدمت باندې الحمدلله. چې څوک دینی خدمت وغواړي چې زه کوم کولی سي. علما د علم په رڼا کې دینی خدمت کولی سي، عوام مسلمانان هم دینی خدمت کولی سي. مساجد جوړول، مدرسې جوړول، دا څونه لوی دینی خدمت ده. مسجد سره کومک کول، مدرسې سره کومک کول، څونه لوی دینی خدمت ده. خپل زوی طالب کول، زوی مدرسې ته ورکول، دا څونه لوی دینی خدمت ده. که د سړي هیڅ شی په وس نه وي پوره، له دیني دینداره طبقې سره محبت کول، دا دینی خدمت ده. علما دینی خدمت کوي، تا ورسره محبت ده. طالب علمان د مدارسو دینی خدمت کوي، تا ورسره محبت ده. نور مسلمانان چې د دین په هر نوع باندې خدمت کوي، تا ورسره محبت ده. بس دغه دینی خدمت. الله تعالی به د فورز د آخرت په دغه محبت باندې د نیکانو خلکو جنت ته بیایي او ډېر نیک عمل ده. نو اوس هم هغه د جمعې د لمانځه بحث کې پاته کیږو. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل نسته په انسان باندې ملامتیا، نسته په انسان باندې ګناه، که چیرته دی د جمعې او په ترجمه کې بیا علما اختر هم ورسره ملګری کوي. د جمعې د لمانځه دپاره 2 نوې جامې جوړې کړي او په کور کې کیدي چې دا به د جمعې په ورځ باندې ما ته را برابروي، زه به د جمعې په ورځ باندې اغوندم. دا به د اختر په ورځ باندې ما ته را تیاروي، زه به د اختر د لمانځه دپاره اغوندم. پر دغه سړي باندې نه ملامتیا سته، نه ګناه سته، بلکې دا ډېر لوی ثواب ده. څونه 2 جامې ما سوای له یو جوړ نورو کالو چې هغه د خدمت دپاره سړی اغوندي. سړی په کور کې یو خدمت کوي، په بازار کې یو خدمت کوي، زړې جامې واغوندي، په هغه جامو کې خدمت کوي. له دغو زړو جامو بغیر که سړی د جمعې د لمانځه دپاره 2 جوړه جامې جوړې کړي، د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی ګناهګار نه ده، ثواب یې ډېر ده. چې کور کې یې ساتلې وي، خوافا کې نوې جامې وي، عطر یې په لګولي وي، صرف د جمعې په ورځ یې واغوندي، د جمعې لمونځ وکړي، بېرته کور ته ورسي، بیا یې وساتي، نورې جامې بدلې کړي چې
چې د جمعې ورځ راسي بیا هغه ښایسته جامې واغوندي. ولې په دې وجه باندې چې دغه د جمعې لمونځ چې ده دا د مسلمانانو د اختر ورځ ده، دا د مسلمانانو د اجتماع ورځ ده. نو په دغه ورځ باندې باید سړی شیطان سره مقابله وکړي، له کافرانو سره مقابله وکړي چې الحمدلله د موږ په 7 ورځو کې په 8 ورځو کې یو ورځ راځي موږ یې په ډېرو صفا پاکو جامو کې تیروو، نو به هغه ورباندې زهیر سي، ورباندې ذلیله به سي. په خیرنو جامو کې سړی مسکین نه وي، په بیکارو جامو کې سړی مسکین نه وي، وسې وي. د جمعې لمانځه ته باید نسي ولاړ، د عیدګاه لمانځه ته باید نسي ولاړ، پاکې ستره جامې واغوندې چې شیطان ورباندې ذلیله